السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم شتنه کړې ده د سورة النور د شپږویشتم آیات 13مه سپاره ده د سورة النور شپږویشتم آیات. الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. دیوای ما خودش تعبیر کړی دی، ترجمه تفسیر. خبیثانو څخه مراد کافران اخیستي دي، خبیثانو ښځې د خبیثانو دي، یعنې کافره ښځه د کافر سره واده کوي. طیبات نیکې ښځې مسلمانانې دي، مسلمانه ښځه د مسلمان سره واده کولی شي. نو محترمه آیات شان نزول مفسرین وایي چې د ام المؤمنین بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها په برات کې نازل شوی دی. چې کوم وخت پر دې باندې تهمت د زنا ولګېدی، نو خو بعضې منافقین په زمانه کې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې داسې ښځه کوله. نو الله جل جلاله براعت وکړي. الخبیثات للخبیثین، الله جل جلاله ناپاکې ښځې د پاره د ناپاکو خلکو دي. زانیه ښځه سم سړی نه کوي. والخبیثون ناپاک خلق للخبیثات د پاره د ناپاکو ښځو دي. ناپاکه ښځه سم سړی نه کوي، هغه به ناپاک سړی کوي. الطیبات للطیبین، پاکې ښځې دیندار، هغه د پاره د پاکو خلکو دي. نو ام المؤمنین پاکه وه، د پاره د پاک شخصیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم. الطیبون، پاک خلق د پاره د طیبات د پاکو ښځو مناسب. رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکو د پاره د پاکې ښځې چې ام المؤمنین و د هغې دپاره مناسب و، الله جل جلاله په نکاح کړي و. اوس علما کرام فرمایي د دغه حدیث د دغه آیات شریف متعلق ډېر معناوې سوي دي. یوه خو دغه معنا ده چې ښه ښځه ښه خاوند کوي، ښه خاوند ښه ښځه کوي. دا زموږ په جامعه کې هم موږ وینو یو سړی چې عالم وي او کوشش کوي چې له داسې ښځې سره واده وکړي چې هغه متدینه دینداره وي، او یو سړی چې جاهل وي هغه په تقوا نه یې سنبال، هغه کوشش کوي چې دې ښځه وکړي چې پر ده عیار وي. او یوه ښځه چې عالمه یي، متدینه یي، دینداره یي، هغه دی میړه غواړي چې زما سره په آخرت کې کومک شي، فاسق و فاجر نه کوي چې زما دین ته تاوان ورسېږي. دا هم زموږ تاسو معمول دی. دا چې له بده مرغه اوس زمانه په دا بل اړخ اوښتې ده، نیکان خلک څوک نه کوي. د نیکانو محبت کوو خو قرابت نه ورسره کوو. دا ستا معنا هم صحیح ده، بلکل صحیح ده. او بعضې دغه ستا معنا عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی الله عنه هم کړی ده چې بدې ښځې بد خلک کوي، او بد خلک چې دي هغه بیا بدې ښځې بد خلک انتخابوي. او دغه رنګه یا بعضې معناوې داسې راغلي دي د دې آیات شریف. الخبیثات للخبیثین، ناپاکې خبرې د پاره د ناپاکو دي. والخبیثون للخبیثات، ناپاک خلک د پاره د ناپاکو خبرو دي. والطیبات للطیبین، پاک خبرې د پاره د پاکو خلکو دي. والطیبون للطیبات، پاک خلک د پاره د پاکو خبرو دي. اولئک مبرؤون، دغه انسانان د اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بری دي، پاک دي له هغه څخه چې تاسو یې وایاست. دوی خو نسبت د زنا کړی وي، علیاذ بالله، لهم مغفرة و رزق کریم. نو دا تا چې تفسیر و تعبیر کړی دی دا هم صحیح خبره ده. پاکې خبرې پاک خلک کوي. پاک سړی له خولې څخه به پاکې خبرې راوځي، یا به ذکر وي، یا به نصیحت وي، یا به د خیر خبرې. د ناپاکو خلکو له خولو څخه ناپاکې خبرې راوځي، ښکنځل به وي، توهین امیزه کلمات وي. دغه ستا تفسیر یوازې د کفر او د مسلمان په حق کې هم دسته کېدلی شي. کافر مسلمانه ښځه نه غواړي، نه مسلمان کافره ښځه غواړي. خو اوس موږ وینو ډېرې مسلمانانې ښځې په غرب کې ستا زما سره په رابطه کې سوي دي، کافر یې کړي، د کندهار وي، د کابل وي، کافر یې کړي وي، او ډېر نارینه ستا کافران یې کړي. نو خو اوس دا اسلام بیخي دی سرچپه موږ اخیستی دي. نیکانې ښځې وي، حافظ د قرآن وي، خدای میړه وکړي چې هغه
ژر خریلي وي، هغه سرو زاوري، هغه شراب خوري او ښه خلک وي، خو داسې ښځه وکړي چې هغه د ده د کور ټول ماحول ور خراب کړي. نو په نکاح کې باید موږ هغه حدیث مبارکه کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو دین اختیاروئ. موږ خو اوس اول له سرای ګورو چې زوم کاروبار ګورو، بیا د زوم لچګي ګورو چې په څونه اندازه لچک دی، د هغه بعد بیا دوستي ورسره کوو. تا د زوی دپاره ما یو ځای مرکه واستوله، نو پلار خو اختیار نه درلودی، مور یې ویلو چې زموږ د دې نه کېږي، موږ چې هغه دی ماډرن خلک دا اوس دغو ته خو نو دوی ماډرن وایي، دغه لچګانو ته ډمانو ته نو هنرمندان وایي. دغسې ښه متدین خلک وو، د نارینه ښه صوفیانو، کور د ښځو ماحول چې بیا ورسته زه خبر شم، بیا نو مې ډېر شکر وکړي سړی چې دا دوستي نه سره ورسېد. ول موږ ماډرن یو، مولوي صاحب خو ملایان دي، نو دوی په ناروا اخته وه، نه سوای کولی چې پر ما راغلي وای، ځکه زما کلیلو راغلي وای زما زوی ته، بیا هغه ناروا غورځول، نه سوای کولی. نو دلته طیبین لطیبات، پاکې ښځې به د پاره د پاکو خلکو وي، او ناپاکه ښځې به د پاره د ناپاکو خلکو وي. نو دغه ښځه چې ناپاکه وه، دغه نجلۍ، نو دا زما په کور نه سوای راکللی، خو دا ناپاکه وه، دلته یې پاکي نه سوای برداشتولی. دا به وداسې کور ته بیا ځي چې هغه کور هم ناپاک وي، ځکه بیا دې سر پرې کاوه، که بیا دې پین شرټ اغوستی، که بیا لڅه ګرځېده، که هره دنده کوله، غږ به نه ورته کوي. د دغه آیات تفسیر هم دغه دی چې پاکې ښځې پاکو خلکو ته ورسي، پاک خلک پاکو ښځو ته ورسي. نو الله جل جلاله دې موږ پاک کړي، الله دې پاکان را نصیب کړي، په قرابت کې دې الله د پاکو خلکو سره تعلق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة